السلام علیکم. څنګه کولی شو یو لاک شوی اکاونټ خلاص کو؟ نو دغه طریقه په د ویډیو کې درته هم تاسو کولی شئ. دغه زما اکاونټ چې دغه لاک شوی دی، نو ګیټ سټارټ باندې کلیک کوئ. نو وروسته راځو دغه صفحه به تاسو ته راوړي، په نیکسټ باندې کلیک کوو. کله مو چې په نیکسټ باندې کلیک وکړل، دلته تاسو ته ایمیل د ټلیفون نمبر راوړي، نو یو به انتخاب کوئ، په نیکسټ باندې به کلیک وکړئ. تاسو وګورئ جیمیلونه او د موبایل نمبر راوړي چې کوم یو ستاسو انتخابوي چې لري کوي، هغه نه به کلیک وکړئ. که چیرې نه لري کوئ نو ډونټ ریموو باندې به کلیک وکړئ. نو بیا دلته تاسو ته راوړي چې دغه 3 ایمیلونه یا نمبر ستاسو دی، بیا به تایید کوئ. نو دلته به ریویو ریسنټ اکټیویټي باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړ، نو تاسو ته به دغه صفحه په دې ډول سره راخلاصه شي. ګیټ سټارټ باندې به کلیک وکړئ. نو کله مو چې په ګیټ سټارټ باندې کلیک وکړ، دغه لاین دا کرښه چې ده دا تر سره پورې خپله سکین شي، نو ستاسو ټول شیان دلته دی په خپله چیک کوي. نو کله چې دا لاین سر ته ورسیږي، تاسو بیا کتلی شئ څنګه زموږ اکاونټ مخته ځي. نو ګران لیدونکو، که چیرې هم ستاسو داسې آی ډي بلاک شوي وي، نو په دې طریقه باندې تاسو جوړولی شئ. دغه ویډیو د نورو ملګرو سره هم شریکه کړئ، ترڅو نور ملګري مو هم ورڅخه استفاده وکړي او په د پخوانیو آی ډیو د لاسه ورکولو څخه په امن کې پاتې شي. نو دغه 5 اپشن یې راځي، په دې باندې به کنټینیو باندې به کلیک وکړو. کله مو چې په کنټینیو باندې کلیک وکړ، د انسټاګرام د چې ما ورسره تړلی ده، که چیرې د انسټاګرام سره یې مخته بیایې، د پاس خانه کې به چیک مار ولګوئ، کنټینیو به یې، که چیرې یې نه لګوئ بیا هم کنټینیو کولی شئ. نو کله مو چې چیک مار ولګوئ، کنټینیو شو، دلته به یې کنفرم کوو. کله مو چې کنفرم کړ، نو راځو دلته هغه پیجونه دي چې کوم موږ او تاسو فالو کړي دي. نو تاسو غواړئ چې کوم پیجونه در سره پاتې شي یا کوم غواړئ چې لرې کړئ، نو هغه به دلته چیک مار ولګوئ. چې کوم مو نه وي خوښ، نو چیک مار به ولګوئ. مثلا زه دا پیجونه له منځه وړم یا دې سره له بخته وړم، نو په دې باندې مې چیک مار واچولو. نو دلته لاندې شین اپشن کې تاسو وګورئ کنټینیو، په دې کنټینیو باندې به بیا کلیک وکړو. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړ، د اوس په کنټینیو باندې مې کلیک وکړ، نو تاسو اوس کتلی شئ. نو په کنټینیو باندې مو کله چې کلیک وکړ، دلته هغه کسان دي چې تاسو فالو کړي دي، هغه لیست درکوي چې په کوم تاریخ دی فالو کړي دي. نو هغه تاسو ټول کتلی شئ، کوم نفر غواړئ در سره پاتې شي او کوم نه غواړئ چې پاتې شي. مثلا زه پاس باندې به کلیک وکړو، چې کوم غواړئ کنټینیو باندې کلیک وکړئ، هغه به مو چیک مار کړي وي. نو ما 2 پیجونه چیک مار کړل. نو دلته ستاسو هغه کمنټونه دي چې کوم یا ستاسو پوسټونه دي چې ستاسو آی ډي ته مشکل جوړ کړی دي، نو هغه به دلته بیا چیک مار کوئ او کنټینیو به یې کوئ. چې کنټینیو مو کړ، دلته بیا هغه کمنټونه راځي چې د کومو له وجې ستاسو آی ډي دا حالت ته رارسېدلی دی، یا هغه پوسټونه یا کمنټونه یا ویډیوګانې څه مو چې پورته کړي، نو هغه که چیرې ستاسو وي چیک مار به یې کوئ. نو دلته د 5 اپشن یې صحیح شوه. د طریقې باندې زما اکاونټ تاسو کتلی شئ بیرته نرمل ډول باندې فعال شو. نو په دې طریقه باندې موږ او تاسو کولی شو خپل بلاک شوی اکاونټ داسې جوړ کړو لکه په دغه ویډیو کې چې ما بیرته لاسته راوړ. نور مو په خدای سپارم. الله مو